رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. خوشبو لګولو سره روزه ماتیږي که نه ماتیږي. خوشبو او پرفیوم لګولو سره روزه نه ماتیږي. ښه نن سبا سیاسي حالاتو کې د کمې پارټۍ سره ودرېدل پکار دي او د کمې پارټۍ خلاف کول پکار دي. مسله دا ده که نه چې سیاسي پارټۍ سره ودرېدل دا یو انساني رایه ده. څه ده؟ انساني رایه. د انسانانو ذهنونه مختلف دي. زما ذهن به یو سوی ستاسو ذهن به بل سوی چې کوم هم خوښوي کوئ. صحیح ده؟ که کوم هم خوښوي هغه کوئ. خو دا بېګا چې تاسو کوم چل جوړ کړی داسې مه کوئ. ښه بېګا چې مونږ په تراو ولاړو او تاسو ډمتوب شروع کړی که نه دا مه کوئ. او زه خو د دې پارټۍ په ایمان اوسه پورې پوه نه شوم چې خوشحالېږي هم ډول وایي او چې خفه کېږي هم ډول وایي. اوسه پورې ما ته پته ونه لګېږي چې دا کم دا خو دوه قسمه خلک دا کار کوي. یا کیلاشیان نه دي کیلاشیان هغې هم په خپلو مړو کې ډولکي وایي. چېرته هم لیدلي دي؟ یا خو هغه خلک نو هغې خو دا نه دي. او دویم چې چا دماغي حالت ټیک نه وي هغه د غم په وخت کې څه وایي ډولونه وایي. نو زه د چا خلاف نه کوم خو چې کوم سړی غلط کار کوي که نه خبر ولا په خوله کې منډم دا زما طبیعت. نو چې بېګا مونږ په قرآن مو دلته تراویح کول ستا سیاسي جلسه نه ته جومات مخې ته ولې ډولونه وایې طلاقه داسې ولې کوې غلط کار ولې کوې. دا خو ذهني مریضان دا شی کوي چې خفه شي بیا ډول وایي. داسې مه کوئ. دا ستاسو خپله خوا ده چې کومې پارټۍ سره ودرېږي دا خو ستاسو رایه ده. زه په دې کې څه نه شم ویلی. زما سره یو یتیم ماشوم دی د هغه دماغي توازن مکمل خراب دی او د هغه ډېر زیات مال و جایداد دی زما سره. په هغې کې زکات شته که نشته. ور کوم انسان چې غیر مکلف وي مکلفه نه وي که نه نو په هغه باندې زکاتونه نه وي. ښه داسې چې مجنون وي مجنون دماغي توازن مکمل خراب وي په ده باندې نه زکات شته او نه لمونځ شته. صحیح ده؟ نه د په مال کې چې تا سره دی په هغې کې هم زکات نشته. دغه شان چې کوم غیر مکلف ماشوم دی نابالغه دی د هغه مال و دولت دی په هغې کې زکاتونه نشته. ښه اسلامیات کتاب بغیر اودسه په لاس کې راغستل جایز دي. صرف قرآن مجید دی چې هغه په بېلماز لاس راغستل حرام او ناروا دي. نور تمام کتابونه راغستل جایز دي. بیا هم بې ادبي ده. چېرته سپینه پاڼه بې اودسه په لاس مه رالئ. صحیح ده؟ زموږ والد صاحب رحمت الله علیه به سپین ټیشو هم نه استعمالو. وایي دا سپین ټیشو د پاڼې په شانتې دی. وایي ما له وایي ضمیر اجازت نه راکوي. وایي زه د پاڼې ډېر ادب او احترام کوم. او چېرته ما ته نه شي یاد زموږ والد صاحب وایي هغې به فرمایل چې ما چېرته د قرآن مجید د پاسه حدیث دلی او چېرته مې د حدیثو د پاسه د فقه کتاب نه دی لیدلی. چېرته مې د فقه د پاسه د فنونو کتاب نه دی لیدلی. چېرته مې د اسلامي فنونو د پاسه چېرته عام د انګریزي بایو کیمسټري وغیره کتاب نه دی لیدلی. دا ادب او احترام یې. ښه داسې کوئ. دې سره الله جل شانه انسان له په دغې آداب باندې علم ورکوي. ښه کوم خلکو چې زموږ یو ورځ مخکې روژه نیولې ده د هغې باره کې شریعت څه حکم دی خپله یې خوښه ده څنګه دغه په خپله خوښه کړې دا دې په خپله خوښه کوي. بعضې خلک ریاکاري کوي او زکات ورکوي نه د هغې پیکیجونه جوړوي او خلکو نه شناختي کارډ یې الي او په هغې باندې زکات ورکوي. دا چې په شریعت کې ناروا نه دي. حالانکه حدیث شریف کې راځي زکات خو به داسې ورکوي چې په یو لاس یې ورکوي او بل لاس ته خبر نه شي. ته ناپوه یې په دې خبرو باندې. مسله دا د کوم خلکو چې فارمونه جوړ کړي دي او په شناختي کارډ باندې زکات ورکوي دا د دې دپاره ورکوي مسلمانان چې مونږ ته د غریب سړي پته ولګي چې بل ورځ مونږ یې نه راغواړو خپل ځای ته بېعزته کېږي نه کور ته ولې څیز رسوو. د دې دپاره یې کوي. ښه د دې دپاره نه کوي چې ریاکاري ده. خپل دماغ اجتنبوا کثیرا من الظن پرون مو آیت مبارکه وي چې د بدګمانۍ نه خپل ځان وساته. ان بعض الظن اثم معمولي شان بدګماني هم ګناه ده. الله جل شانه بدګمانۍ مه کوه. تلاوت قرآني د ټول نه بهترین وخت کم یو دی چې په هغې کې مونږ تلاوت کوو. د تهجد وخت بهترین وخت دی. وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. د فجر وخت چې دی دغه بهترین وخت دی د قرآن مجید د تلاوت لپاره. مزاراتو کې پیسې ورکول ناروا ناجایز هم دي بالکل. که زکات پیسې چېرته چا نه ورکې شي نو آیا زکات په دوباره ورکوي؟ دوباره پکې څه ته وایي؟ تا زکات ورکړی کلی دی چې دوباره ورکړي؟ زکات ته ورکړی کلی دی ورک شو سر یې وخوړه. نفلي صدقه چې تا کومه ویلې نفلي واجب صدقه چې ده فدیه ده سودوي صدقة الفطر سرسایا واجب ده. نظرانه دا واجب ده. زکات دا واجب ده فرض ده. صحیح ده؟
دا سيزونه کده نو ورک شي دوباره به ورکه او نفلی صدقه د کا ورک شو بس ټیک ته خیر. هوایی جهاز کې یو سړی سفر کوي او د پیشمنی او د روجماتي وخت په هغه څنګه متعین کوي. بس دغه ته پجاز کړي چې کله د انور پنا شو که د لینډینګ او د ټیک اپ 15 منټه ولې نه شي خو کنور ډوبو بس دې رسکې روجمات دې کې سیده دغه شان که روزه د باندې وبد شو بس بیا به وبدي بیا وته کېنه. الله جل شانو دغه حد مقرر کړی دی چې اتم الحج. الله جل شانو فرمای چې تاسو خوراک او څښاک فکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. نور راختل دا روزه بندول سوري چې کوم دغه دی صبح صادق دی دې سره روزه بندول او بیا نور پرې وتل دې سره روزه ماتول دغه حد دی. ها نو چې کلم دا کې 10 منټه تیر شوي کې ګنټه تیر شوي نیمه ګنټه روزه ماتوا او روزه نه څه بدغیوان. نفل موز کول په ناس ته باندې جایز دي خو ثواب نه ملاويږي. ها د ماښام د وخت داخلېدو نه مخکې غلط فهمۍ کې مې روزه ماته کړه قضا به راوګرځي. تراویح کې د هر رکعت نه پس څومره ناسته پکار ده او تراویح چې 20 رکعت دي دې څه حکمت ده. تراویح کې هر 4 رکعت پس ناسته دي د ترویح وي څه ترویح دومره ناسته پکار ده. اخري فتوا دا وایم چې څونه مناسب ده بس څونه کې تلک دمکی کې ریلیکس کی وبو غیره بګس کې نور طریقه دا چې دونه فاصله بساتي 4 رکعتونو منځ کې څونه کې چې 4 رکعت دي طریقه هم دغه ده. دویم د 20 رکعت تراویح د حکمت سره حکمت دا دی چې په شپه ورځ کې چې انسان 15 منځونه کوي په دې کې فرض رکعتونه 20 دي. فرض رکعتونه به څو دي 20 وتر مصری حساب هغه واجب دي وتر 20 رکعت دي او په رمضان المبارک نفل چې د فرض حسابي لکه د قیامت کې ستا چرته په فرضو کې کمی راشي د 20 رکعتونو باغ 20 رکعت پوره شي د حکمت کې ځکه 20 رکعت تراویح پکار دي 8 رکعت نه ښه بس وکړه.